د عامه روغتیا وزیر د خوړو نړیوال پروګرام پر کړنو نیوکه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې په یوه خبري ناستې کې ویلي چې د خوړو نړیوال سازمان که څه هم له نړۍ څخه پراخې بودیجې ترلاسه کوي، خو په افغانستان کې د دوی د خدمتونو کیفیت ډیر ټیټ دی. هغه ویلي چې یاد سازمان بې کیفیته توکي افغانستان ته واردوي چې نه یوازې د افغانانو ستونزې نه حلوي بلکې نور یې هم ډیرې کړي دي. نوموړي د یادو بنسټونو سرغړونو ته په اشاره ویلي د خوړو نړیوال پروګرام شاوخوا 6950 متریک تنه د سوپر سیریل په نوم خوراکي توکي افغانستان ته راوارد کړي چې د کیفیت معیارونه پکې نه دي مراعات شوي. یاد پروګرام 550 متریک تنه پریمیکس توکو ظرفیت هم په پام کې نه نیولی او هیواد ته یې راوارد کړي دي چې تاریخ یې تیر او ضایع شوی دی. دغه راز د عامې روغتیا وزیر زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د توبرکلوز 650 تشخیصیه کیټونه وارد کړي چې اسناد یې له واقعي موادو سره مطابقت نه لري او د ځینو یې تاریخ تیر دی.